السلام علیکم. دا ویډیو صرف او صرف د پبجی لورز لپاره ده چې څومره کسان دي پبجی ته بین شوی دی د هغې لپاره سپیشل تحفه ده. د ټول نه اول به خپل انډراید موبایل کې پلی سټور ته لاړ شئ او د هغې نه به فلای وي پی ان را ډاونلوډ کړئ. کله چې فلای وی پی ان را ډاونلوډ شي د هغې سرور ته به دننه لاړ شئ او د هغې ریلیجن چې کوم دی ملیشیا ته یا سنګاپور ته واړوئ او پس د هغې نه خپل پبجي ګیم چیک کړئ. داسې دړادړ منډې به وایي او زما د ویډیو سره لایک کړئ او مخکې نورو ملګرو ته شیر هم کړئ. د مالدارو خلکو جنې تر کتلو سټایل او زمونږ د غریبانانو سټایل د مالدارو خلکو د کور نه د بهر تلو سټایل او زمونږ د غریبانانو سټایل استاد خوبونو شهزادګۍ نخکاری څوک د علي شامور مړه هغه هم ځان له یوه سوپره ده هغه هم چا سره اوس په ټیزن درخواست خبرې نه کوي. د علي شامور هغه ویډیو ته کتلې د امیر تاکدي خلاف لګیا ده. او کتلې مې ده. علي شامور خو هم د کنزلو بوجۍ ده. هغې سره اوس د خپل ځان غم دی. د څه غم دی ورسره چې ما نه کمیز پرتوبونه باسي. هلو مالټه دانې ته ماله دا ریپلی ولې نه راکې ظالمې زه تا سره پړپوس له مینا کومه. هلکه دا مالټه دانه څوک دی یار ترکه چې موږ هم اوس یو دوه خبرې وکړو که نه. هلو السلام علیکم. چې په ولاړه به درکې ننوځم. ډاکټر صاحب زما دا ښځه بچ کا چې هر څه پکاري زه تابعدار یم. ژر منجن صاحب ستا ښځې ته وایټ سیل ډېر شدت سره ضرورت دی بس وایټ سیل را پیدا کا. یاره ډاکټر صاحب وایټ خو میلاو نه شول دا څه توشیبه ولا سیلونه مې راوړل. برکاته ملګرو امید لرم چې ښه به د ژوند په مزو کې به منجن ماما دی او سره چې کم دی جاوید زاده دی. ملګرو ډېرې ښایسته ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې جوړي ډېرې فني ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې سازي. زموږ چې څومره فینس دي مهرباني وکړئ دوی په ټیک ټاک باندې لایک فالو کې او کمنټ ولا ورکړئ. د خدای تعالی اقربان دي دواړه. والسلام.